سلامونه می قبول کړئ دوستانو د مفتی سردار علي حقانی صاحب ضرور یو تازه ویډیو راغلی دا کم چې د مفتی سردار علي حقانی صاحب سره په اسکیډنټ کې زخمی شوی وو دوستانو هغه اوس د خطرې نه بهر دی تازه ویډیو راغلی دا هغه په خپل ویډیو کې څه ویلي دي چې دغه اسکیډنټ په کومه طریقه وشو او کم خلکو چې دوی سره قصدن اسکیډنټ وکړو دغه ټول خبر یې د سره دلته شریکوم تر اخره را سره پاتې شه د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې کوم ملګری چې زموږ په چینل کې نوی دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهئ دوستانو د مفتی سردار علي حقانی صاحب ورور چې دغه ورور ورسره په اسکیډنټ کې ډیر زیات جوړل شوی وو او په هسپتال کې داخل شوی وو کله چې هغه هسپتال ته یوړل شو نو مفتی صاحب په حق ورسېدو دغه ورور یې ډیر زیات سخت وو هغه ته د کورنۍ والا نه هیڅ هم نو ورغلی هغه به هم دغه ګیله کوله چې ماته د کور نه ولې څوک نه راځي او هغه ته د مفتی صاحب د مرګ په باره کې هیڅ هم نو ویلي دوستانو د هغه اوس یو تازه ویډیو راغلی دا چې هغه په خپل ویلي دي چې دغه اسکیډنټ هغه ته څنګه شوی دی هغه ویلي دي چې موږ د یو پروګرام نه راتلو او په لار باندې هغه په نارمل سپیډ کې را روانو چې دغه سرکاري سربګاړي زموږ مخې ته راغې او زموږ گاډي وسره وجنګېدو بیا موږ په ځان نیو پیو شوی چې دغه گاډي کم طرف ته لاړو خو چې زما سترګې وغړېدلې نو زه په هسپتال کې وم د هغې نه پس بیا مفتی صاحب ما نه دی لیدلی هغه ویلي دي چې نه پوهېږم چې دغه گاډي په کومه طریقه راووتلو او موږ سره وجنګېدلو هر سره ته یو خوب غونډه کې ښکاري بیا موږ په هیڅ نیو پوهه شوي هغه ویل ځکه چې د خطرې نه بهر شوم او زه د مفتی صاحب د مرګ نه خبر شوم نو زما په زړه باندې بیا ډیر زیات درد راغی او د غم نه بېهوشه شوم دوستانو دا ټول معلومات چې د مفتی صاحب ورور په خپل بیان کې موږ سره شریک کړو چې تاسو سره مو شریک کړو د نورو داسې معلوماتي ویډیو لپاره د سره زموږ قرار کلیک چینل ضرور سبسکرایب کړئ مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان